ډاکټر صاحب ذاکر نایک دغه سره کوم اړیکه لرئ؟ زما په ځای زما اشتباه وه او سړی باید دا ومني. قمر بنسټ نه فقط افغانستان کې دی، قمر بنسټ په فلسطین کې دی، قمر بنسټ په سومالیا کې دی، قمر بنسټ په موراکو کې دی، قمر بنسټ چې کوم زمونږ هالند برانچ دی دا ټول مینج کوي. په ټیک ټاک په لایفونو کې د بعضې وخت ګورو ما ته چې ډېر جالب دی هغه بوسنیا دی چې هغه مسلمانانو کوم تاریخ دی. زه غواړم په سوشل میډیا مې یو وخت ویډیو کتله له شاهد انور سره وایي هغې سره د کوم کاروبار شریک دی. سلام د پامیر ټي وي درنو لیدونکو، زه شهاب شاداب یم او څنګ ته مې د قمر خیریه بنسټګر او نړیوال دعوتګر استاد رحمت الله نوروز ولاړ دی او نن به د ده سره یو لنډه مرکه لرو. نوروز صاحب پیل کې خو پامیر ټي وي ته ستړی مو شي، په خیر راغلی. مننه ستاسو راتګ نورور. خیر اوسې. ډېره مننه نوروز صاحب. کله چې ستا نوم اورو عموما د خیریه بنسټ نوم ورسره ذهن ته راځي. د بنسټ اړوند نور کومو فعالیتونو کې ښکېل یاستئ؟ زه یم دا به لنډ وي، زه یم چې څه شي کې ښکېل نه یم. دا به په لنډ ډول باندې لیدونکو ته وړوکی لسټ وي. نو دا بله خبره سړی خپل ځان باره کې خبرې وکړي. خو زه الحمدلله ټکنالوژي کې ښکېل یم. په ټکنالوژي بخش کې خصوصا په د موټر بخش ټکنالوژي، سوشل میډیا، فنټیک او ایډیوټیک دا ټکنالوژي بخش داخل یم. بل الحمدلله مکتبونه مخکې وړم په نوم د یقین باندې، دعوتي ارګان د افان اکاډمي ده د قرآن، د کالیو برانډ لرو پرک، قمر بنسټ دی، د زراعتي پروژې دي، دا په داخل افغانستان کې دي. بیا خو رښتیا هم چې شي کې نه یې دا وړوکی لسټ وي. ډېره ښه ده. څو میاشتې وړاندې په سوشل میډیا باندې یو کمپاین وشو چې نوروز صاحب د زیب په نوم باندې اپلیکیشن ریب په نوم باندې اپلیکیشن نوروز صاحب اختراع کړی دی او ګټې د اخیستنې ته سپارل شوی. بیا دغسې ډېر خلکو د ځان سره پالم نه کو، هغه موضوع هم همغه شان سړه شوه. هغې اړوند هغه په اپلیکیشن کې دننه څه دي، څه پکې شریکېدلی شي او مکمل ډول به کله بیا ګټه اخیستنې ته وړاندې. هغه موضوع موږ خپله سړه کړه ځکه زموږ اپلیکیشن تیار نه و چې مارکیټ ته راشي. سره دې چې موضوع سړه کړه بیا موږ 15 لکه یوزرز درلودل چې څوک اپلیکیشن ته راغلل. نو الحمدلله ریب یو سوشل میډیا په بنیاد د زموږ ستاسو اخلاقي اصولو باندې او سوپر اپ دی. سوپر اپ معنا دا ده چې ته کولی شي بانکینګ سیکټر دی که ای سیم دی پکار دی که ته کې انویسټمنټ کوې که ته پکې ټاپ اپ کوې، دا ای ایم آی ټول یو بل ته پیسې لیږي، افغانستان ته لیږي، افغانستان نه هلته لیږي. دا سهولتونه افغانستان کې نشته دی. افغانستان انټرنیشنل مارکیټ ته اکسس نه لري. البته د افغانستان ته فقط جوړ نه دی، د دنیا خلکو ته جوړ دی او دنیا کې به استفاده کېږي. نو الحمدلله اوس هغه ټول شیان موږ جوړ کړي دي او خلک کولی شي ډاونلوډ یې کړي او ویې ګوري په خپل ذات لپاره. دلته وطن کې هم خلک د ګټه اخیستې هر ځای کې. ډېره ښه ده. د ریب نه علاوه په ټکنالوژۍ برخه کې کوم نور اختراعات لرئ؟ بالکل. بل د موږ کلاس جوړ کړی دی اپریشن سیسټم دی د ایجوکیشن انسټیټیوشن لپاره چې همدا اوس پوهنتونونه او مکتبونه استفاده کوي په افغانستان کې او په اندونیزیا کې چې هغه اے آی پاورډ ته کولی خپل ټول ایجوکیشن انسټیټیوټ کې هغه مکتب دی، پوهنتون دی، که اکاډمي ده، اے آی په ټول مخکې وړلی شي. بل موږ یو بل اپلیکیشن جوړ کړی په نوم د کور چې افغانستان کې کور اخلي خرڅی نو په هغه تورې کولی شي. هغه نه بغیر موږ په دوبۍ کې اپلیکیشن دی کار په نوم باندې چې موږ د افغانستان نه دنیا هر کونج ته کولی شي دوبۍ کې ټول اکشنونه موټر واخلي او موږ یې ډایرکټ ستا کور ته رسوو. ډېره ښه ده. مخکې د ما د نوم سره مخترع ملګری کو نړیوال دعوتګر، دغه برخه کې فعالیتونه څنګه دي؟ جزاک الله خیر. دا خو داسې دی چې دا دعوت د هر مسلمان مسؤلیت دی او همیشه دعوت هر انسان په خپل سټایل باندې کوي. یو سړی کېدای شي فقط اخلاقا دعوت وکړي، لیکن زما دعوت طریقه اول کې فرق کوي، اوس ما بدله کړې ده. زه اوس غواړم مسلمانانو ته سهولتونه ایجاد کړم چې هغه په دې پلیټفارم باندې د الله دین محتوي سي. یو مثال ریب دی او اوس هم چې کله هم ضرورت کېږي په سوشل میډیا باندې ویډیوګانې جوړو، په سړک کې دعوت کو، په لندن کې سلام پلس او سلام سره زه همدا اوس داخل یم او د هغه په تور دعوت کوم او افغان په تور همچنان. ډېره ښه ده. د یو بل نړیوال دعوتګر نوم به یاد کړم، ډاکټر صاحب ذاکر نایک، د هغه سره کوم اړیکه لرئ؟ 100% هغه سره اړیکه لرم چې تیر سعودي ته هم سره هم کتل. ریب ته ډېر جالبه وه چې ما ته دا کار ما کړی دی او هغه ویل زه افغانستان ته راځم، نظام سره خبرې کړې وې، په هغه باندې موږ خبرې وکړې. نو هغه سره په واتساپ ته تماس کې یم. خو مخکې اوس چې کوم وخت کې مې کار کوو سره وم ډېر وم، خو اوس لږ رابطه هم ضعیفه شوې ده، خو بیا هم واتساپ ته تماس کې یم سره. ډېره ښه ده. په سوشل میډیا مې یو وخت ویډیو کتله له شاهد انور سره وایي
هغې سره د کوم کاروبار شریک دی که نه همداسې سره وایي؟ نه شاید انور سره کوم کاروبار نه لرم. شاید انور په افغانستان کې قمر سره بعضې څاګانې او کارونه کوي، لیکن په حیث یو دوست یو څوک چې موږ سره مالیزیا کې دعوت کې ما ځان سره وړو دخیل وو او سره یعنې روابط لرم، خو کوم پارټنرشپ سره نه لرم. ډېره ښه ده. په ټیک ټاک په لایفونو کې د بعضې وخت ګورو او بیا ځینې لایفونه داسې چې هلته د خبرې غوږ نیولو ته ترجیح نه ورکول کېږي. ځینې ملګري بیا په دې ګیله مني چې هلته باید استاد نه وي. د هغوی ګیله په حق ده او انشاءالله چې زما په دغه زما یو اشتباه وه او سړی باید دا ومني. ډېره مننه. لږ به ستا شخصي ژوند ته راشو که اجازه دي، چېرته اوسېږې؟ دا یو ښه پوښتنه ده، کاشکې زه خپله پوه شم چېرته اوسېږم. دا یو ښه پوښتنه ده، خو افغانستان او په خارج کې ژوند کوم. ډېره ښه ده. نو ځې راځې؟ زه یم راځم. ډېره ښه ده. قمر بنسټ فعالیتونه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دي که نه په کمو کې دي؟ قمر بنسټ نه فقط افغانستان کې دی، قمر بنسټ په فلسطین کې دی، قمر بنسټ په سومالیا کې دی، قمر بنسټ په موراکو کې دی، قمر بنسټ چې کوم زمونږ هالند برانچ دی دا ټول مینج کوي. موږ تقریبا فلسطین ته 15 لکه ډالر پورې تنه رمضان کې فنډ ریزینګ کړی ورته ورکړي دي، او په یو کې چې دی بیا هغه پاکستان کې زمونږ کوم افغانان یتیمان دي د هغوی غور موږ کوو، یعنې فقط نه چې ټول افغانستان کې دی بلکې په نور ملکونو کې هم موږ کار کوو. ډېره ښه ده. د نړۍ ډېرو هېوادونو ته د سفرونه هم کړي دي. زړه دې کوم هېواد ته غواړي چې نه یې تللی غواړي هلته سفر ولري؟ ما ته چې ډېر جالب دی هغه بوسنیا دی، چې هغه مسلمانانو کوم تاریخ دی، زه غواړم هغه باندې ځان پوه کړم. دا ما ته ډېر جالبه ده چې بوسنیا ته لاړ شم. ولایتونو کې کوم ولایت ته نه یې تللی غواړي لاړ شي؟ فکر کوم چې پنجشیر ته نه یم تللی، غواړم چې پنجشیر ته لاړ شم. ډېره ښه ده. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، کور دې ودان چې وخت دې راکړو. خدای دې ښه لاره. ډېره مننه. ډېره مننه تاسو ته.